السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان ته د بنګلادیش پر وړاندې ټسټ لوبه کې آرام ورکول شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځلانده ستوری راشد خان د بنګلادیش پر وړاندې راتلونکي ټسټ لوبه کې آرام ورکول شوی دی. افغان ستوری یوه اونۍ وړاندې د ملا په برخه کې درد پیدا کړی و. د سریلانکا پر وړاندې هم په 2 سیالیو کې ونه لوبېدی. نوموړی که څه هم په دریمه لوبه کې د لوبډلې برخه و، خو د لوبډلې د مدیریت د فیزیو د ډاکټر د غوراوي کمیټې ترمنځ د سلا مشورې وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي ته د اوږدمهاله روغتیا پاملرنه وشوې. له همدې له امله د بنګلادیش پر وړاندې راتلونکي یوه ټسټ لوبه کې نه دی اخیستل شوی. دا چې افغان لوبډله راتلونکو څو میاشتو کې اسیا جام او نړیوال جام مهمې سیالۍ په مخ کې لري، نو د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې راشد خان ښه روغتیا او نوموړی ژر تر ژره جوړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان د بشپړه روغتیا وروسته به د بنګلادیش پر وړاندې یو ورځنۍ او شل سیالۍ لوبډلۍ ترڅنګ به سترو مهمې سیالۍ لپاره به چمتو شي. تر راشد خان وروسته د ملي لوبډلې ځلانده لوبغاړی عظمت الله عمرزی هم په پښه کې درد پیدا کړی دی، نو د سریلانکا په وروستۍ سیالۍ کې ونه لوبېدی. د ډاکټر په وینا د بشپړه درملنې لاندې دی چې ژر تر ژره روغ شي او بیا ځلې لوبډلې ته راشي. او خپل اتلان په دعاګانو کې یاد ساتئ ترڅو بشپړه روغ او جوړ شي، بیا ځلې لوبډلې ته راستانه شي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست، نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.